يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي وأني بها مغرم عاشق وقلبي بأهوائها يكتوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة الفردوس نزلا. قدرمندو اوریدونکو، په تیر درس کې مو د عاصم بن ثابت او خبیب رضی الله عنهما دا دوه هغه صحابه کرام دي چې د رجیع چې کومه واقعه ده، په دې واقعه کې دا دواړه د مشرکانو لاسونو ته ورغلي وو، په هغې موږ خبرې کړې وي. عاصم بن ثابت خو شهید شوی، لیکن زید بن دثنه او خبیب رضی الله عنه د مشرکانو ونیول. زید بن دثنه رضی الله عنه دی چې کله هغه ځای ته راوایست چې کوم ځای کې دا وجني، ابو سفیان ورته وویل چې ته په دې خوشحاله نه یې چې ته په خپل اهل کې اوسېږې او ستا په ځای باندې محمد رسول الله دلته ووجلی شي. ده ورله ویل قسم په الله زه دا نه خوښوم چې زه دې په خپل اهل کې او د نبي علیه السلام په خپه کې دې اغزی لاړ شي. ابو سفیان څه وایي؟ قسم په الله داسې څوک ما نه دی لیدلی چې د یو چا سره دومره مینه کوي، دومره مینه چې هغه باندې معمولي تکلیف نشي برداشت کولی. نو بیا زید بن دثنه رضی الله عنه دام شهید شوی دی. خبیب رضی الله عنه د په مکه مکرمه کې حجیر بن ابي ایهاب په نوم یو کس دی اخیستی و چې دا د عقبه بن حارث اوښی و، او عقبه د پلار حارث بن نوفل د طرف نه ورور و. دې عقبه ته یې سپارله چې دا خبیب شهید که، خو عقبه چې و خبیب رضی الله عنه شهید نه که، زه د ذوالقعدې میاشت وه او د جاهلیت خلکو مو دې میاشتې احترام کوو، قتل یې نه که. دا د حجر سره په دې کور کې اوسېده. د دې حجر یو وینځه و ماویه نومېدله. هغه د خبیب رضی الله عنه ډېره متاثره وه او اخر کې ډېره ښه مسلمانه شوې ده. هغه وایي په کومه ورځ چې خبیب ته دا وویل شو چې نن موږ تا مړ کوو، نو په دې ورځ یې وایي زما نه چاړه وغوښتله چې چاړه راکړه چې زه پرې دا ځان صفا کړم. او دا سنت طریقه هم ده چې سړی خپل ویښتان، د تخرګونو ویښتان، نوکان، تحت العانه ویښتان یعنې زرینه ویښتان دا جمعه کې باید ځان پاک کړي. ږیره پرېښودل، بریتونه کمول او د وجود هغه ویښتان چې د هغې ویښتان اخیستل سنت دي، دې ته سړی باید متوجه اوسېږي. جمعه کې یو ځل ځان پاکول سنت طریقه د څلوېښت ورځو کې ځان ته توجه نه کول، سړی په دې به ګنهګارېږي. د دې وجې نه مسلمان او کافر په همدې معلومېږي چې د مسلمان به بریتونه جوړې کم وی، ږیره به یې موجوده وي او نوکان به یې کمي، د تخرګونو تحت العانه ویښتان دا به یې نه وي، دا به کمی. که چیرې یو ځای کې مسلمانان او کافران ګډ وډ سره مړه وي، علماو دا په همدې پېژندلی کېږي چې مسلمان به نوکونه کټ کوي، بریتونه به کمی، ږیره به پرېږدي، تخر ویښتان به لرې کوي، تحت العانه ویښتان به لرې کوي. مسلمان په همدې معلومي مسلمان به سنت شوی وي. دغه هغه نښې قرینې دي چې په دې باندې مسلمان معلومیږي. ماویه وایي چې کله موږ دته چاړه ورکړله چې دې باندې ځان صفا کو، نو وایي زموږ د کور یو ماشوم و چې همدې وخت کې هغه هم تلی او د خبیب سره په غېږ کې ناست و او چاړه هم ورسره وه. وایي زه ډېره حیبت کې شوم، ډېره ویرېدلم داسې نه چې د ماشوم قتل نه کړي. هغې ویل چې نه، موږ د ماشومانو سره کار نشته دی، موږ دا کار هېڅ کله نه کوو چې ماشومان موږ قتل کړو، ځکه په اسلام کې د ماشومان وجل نشته. دې نه خارجي دا فایده معلومیږي چې د کافرانو ماشومان تختول، دا قتلول، دا هم جایز طریقه نه ده، ځکه اسلام د رحم او د شفقت دین دی. نبی علیه السلام په غزواتو کې چې کله ملګري لیږل، نبی اسلام دا خبرې ورته کولی چې زنانه، ماشومان، هغه څوک چې جنګونو کې داخل نه وي، مشاورین نه وي، د دوی نه تاسو ځان وړاندې کوي. معاویه
یو بله خبره هم کوي چې وایي دا خبیب زمونږ کور کې و تړلی و دا ډېر خوش اخلاق انسان و. حتی هغه د ده ځینې کرامتونه هم ذکر کوي. یو ځل ما د انګور یو تاک کولی چې د خبیب سره په لاس کې و چې هغه وخت کې وایي مکه کې د سره انګور نه و. مکه مکرمه په جغرافي لحاظ سره همداسې ځمکه ده چې زراعت دپاره جوړه نه ده. هېڅ قسم انګور مکه کې نه و، نه چاته معلوم و، نه د هلته د انګور بوټی و. لیکن ما د ده په لاس کې دا ولیده. دا هم کرامت د صحابي دی او کرامت په ژوند کې مې کله په پس د مرګه مې لکه ډېر خلک د هغو قبرونه رڼا ځي لکه اصحمه د حبشو باچا د احد د شهداو جسدونه تقریبا 48 کاله بعد لیدلی شوي دي. ځینې شهداو دا روغ جوړ وینه ترې روانه وه. الرجال حول رسول ځینې د سیرت علماو دا نقل کړي دي. نو خبیب رضی الله د حرم نه وایسته. ابو سفیان ورته ویل چې ته دا غواړې چې ته په تکلیف کې شي، تکلیف نه بچ شي او ستاسې نبي علیه السلام دلته په دغه کې شي، عذاب کې شي. هغې ویل نه، زه یو ازغی هم نشم برداشت کولی چې دغه په خپه کې دې لاړ شي او زه دې په راحت کې. د هغه نه وروسته خبیب رضی الله ورته ویل چې ما ته وخت راکوئ، زه یو 2 رکعته مونځ کوم. 2 رکعته مونځ یې وکړه او د مانځه نه وروسته خیرې مو کړلی او بیا داسې ویل چې اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. خو ځینې اشعار هغه ویلي دي خبیب رضی الله عنه. څه ویلي دي؟ وی لقد اجمع الاحزاب حولي والبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع وقد قربوا ابناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنع الى الله اشكو غربتي ثم كربتي وما ارصد الاحزاب لي عند مصرعي فذو العرش صبرني على ما يراد بي لقد بضعوا لحمي وقد يأس مطعمي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. دا أشعار ویل او خیری وکړلې. د دې د خیرونه خلک ډېر ویریدله. د دې وجه نه په ځینې اثارو کې دا راځي چې معاویه رضی الله وایي معاویه زه دې وخت مسلمان نه وم، وایي ما په ځمکه ځان را ګزار کړ. او ځینې اثارو کې راځي چې زه خپل پلار ابو سفیان داسې راونیولم په ځمکه راکش کړلم، ځکه هغه وخت کې عربو دا عقیده وه چې کله څوک خیري وکړي نو چې څوک څملي هغه ونه بچ کېږي. حکیم بن حزام وایي زه هم ډېر زیات د دې د خیرو نه ویرېدلم او ما به یو چا او بل چا شاته ځان پټو را پټو. جبیر بن مطعم دا وروسته مسلمان شوی دی. دا وایي زه د خبیب د خیرو نه ډېر زیات ویرېدلم او ځان یې پټو را پټو په خلکو کې. سعید بن عامر دا ام په دې وخت کې مسلمان نه دی، وروسته مسلمان شوی. دا به د حمص والي په خلافت د عمر فاروق رضی الله عنه کې. دا وایي زه ډېر ویرېدلم په دې حالت کې. سعید بن عامر بیا وروسته عمر فاروق صاحب د شام والي کړی دی او کله چې عمر فاروق صاحب مدینه کې و د خلافت په دور کې د شام څخه خلک راغلي وو، نو عمر فاروق صاحب ورته وویل چې تاسې ما د غریبو خلکو لیست راکئ چې زه د غریبو خلکو سره صدقه وکړم. خلکو ورته لیست د غریبو خلکو ورکړه. په دې لیست کې د شام د والي نوم هم پکې و، د حمص د والي سعید بن عامر چې دا دې وخت کې مسلمان نه دی چې کله خبیب اعدامیږي دا ورته ولاړ دی. ورته وایي چې اخو سرمایداره سړی دی، موږ ورته میاشتې روپۍ ورکو، والي دی د حمص، تاسې غریبو کې نوم لیکلی. ورته وایي موږ ټولو کې هغه ډېر غریب دی. ویل ښه. نو هغې ورته 1,000 روپۍ وله دینار ورکړل چې دا وله ورکړئ زه یې ویسئ. کله چې روپۍ هغې ته ورکول شولې ورته ورسېدې، خپل کور ته رانوځي او ښځې راوایي چې انا لله و انا الیه راجعون. وایي څه شوي ولې؟ څه خو مړ نه یي، امیر المؤمنین خو وفات شوی نه یي؟ وایي نه، وایي زموږ کور له دنیا راله. وایي دا خو اسانه ده. نو بیا څه یې وکړله؟ ځینې کتابونو کې راځي چې د 15,000 دینار یې ورلېږلي وواله. خلاصه دا ده چې ای په ټول په دې عوامو نه تقسیم کړل، هېڅ روپۍ ځان سره پرې نه ښودله. بله ورځ عمر فاروق صاحب بیا تللی و حمص ته، بیا د هغې د فقر نه خبر شو، بیا ورته روپۍ ورکړي. هغه نه وروسته بیا خپلې ښځې له وایي چې دا روپۍ به چا ته ورکړو چې مضاربت کار پې کوي، موږ له به ګټه راکوي. وایي صحیح ده. د باندې وتلې خپلوان نږدې فقرا خلک ټولو باندې صدقه کړي دي او ښځې له ویلې چې په مضاربت باندې ورکړو. ډېر وخت بعد خپلې ښځې وله ویلې چې هغه روپۍ تا په مضاربت ورکړې وي که نه هغه راوړه څه ګټه به یې کړي چې کوله پې څه شی راوړو. دا وله وایي چې هغه ما په داسې مضاربت باندې ورکړي چې ګټه اخرت کې راوځي.
عجیبه دا و چې کله عمر فاروق صاحب دغه ته راغی حمص ته خلکو ورله ویل چې موږ په دې والي د حمص باندې 4 شکایته لرو. یو دا چې دا مجلس کې کله کله جاړي او د جړا سبب نه معلوم. دویم په هفته کې یو ورځ غیر حاضري کوي، بل کله کله ناوخته راځي، بل د شپې موږ ته نه راوځي. عمر فاروق صاحب چې دا خو الله دې وکړي چې دا په دې کې د مشکلات پیدا نشي. والي ته وایي چې ولې؟ ورته وایي چې ته ولې د شپې چاته نه راوځي؟ ګوره ما ورځ ورکړې خلکو ته، شپه مې ورکړې د الله بندګۍ ته، زه ځکه نه راوځم. دیمه خبر دا چې ته ناوخته ولې راځې؟ وایي ناوخته ځکه راځم زه په کور کې د خپلې ښځې سره کار کوم، د کور کارونه چې ختموم چې راځم ناوخته کېږي. ځکه په سلف علماو کې د سعید ابن عامر د عمر فاروق صاحب د دوی نظر دا چې د ښځې باندې کار کول دا شرعاً وایي نشته. تاسو چې ښځه په کور کې کار کوي دا دغه احسان دی، ته به په کور کې د ښځې سره کار کوي. دا دوی یو نظر و. بل ورته وایي چې ته هفته کې یو ورځ غیر حاضري کې دا ولې؟ ورته وایي زه غیر حاضري ځکه کوم زه یو جوړ جامې لرم، دا زه هفته کې وینځم چې کله هغه وچې شي، بیا چې زه وچې شي او بیا اخوندم بیا راځم او ورځ ختمه شوي. څلورمه خبره دا ده چې ته مجلس کې کله کله ولې جاړې؟ سعید بن عامر ولا وایي په کوم ورځ چې خبیب شهید کېده او خلکو ادامه او د مکې مشرکانو و زه ورته ولاړم، زه دې وخت مسلمان نه وم. نو کله چې ماته د خبیب حالت رایاد شي زه یو دم بې واکه بې کنتروله شم. زه هم داسې نه چې د قیامت میدان کې مان الله تعالی د خبیب پوښتنه وکړي چې خبیب خلکو ادامه و ته ورته ولې اساسیل ته ولاړ وي؟ ما په خبیب باندې په هغه ورځ غیرت نه دی کړی. نو خبیب رضی الله عنه خلکو ادام کړی دی، زوړنده دی، د کجوري په یو ډټ کې زوړنده دی. ځینې د سیرت علما وایي تقریبا 40 ورځې خبیب رضی زوړنده و. نبی علیه السلام عالم بالغیب نه دی، نبی علیه السلام په پټو اشیاو نه پیدا. نبی علیه السلام اخر خبر شو، چې کله خبر شو نبی علیه السلام ملګرو ته ویل چې تاسې به څوک داسې چې لاړ شي او د خبیب رضی الله عنه هغه جسد د کجوري د پاس هغه تنې نه راخلاص کړي وراوړي چې خښې کړو. دا کار به څوک وکړي؟ دې ته عمرو بن امی الزمري په نوم یو صحابي ولا تیار شو، و زه به دا کار کوم ای د الله رسوله، زه به لاړ شم. عمرو بن امی الزمري دا داسې صحابي و چې د اسلام نه مخکې دا په قاتل مشهور و، ځکه دې به ډېر وجل کول، خلک ونه اېرېدل، زړور سړی و. خو نبی علیه السلام ورسره یو ملګری بلم که سلمه بن اسلم چې تاسې دواړه لاړ شئ او د دې صحابي دا مړی راښکته کړي د دې پړو نه او مکې مدینې ته راوړه چې خښې کړو. بله خبره هم نبي علیه السلام ورته وکړله، یو دا مړی راخلاص کړي او بل لاړ شي ابو سفیان مړ کړي. ابو سفیان بیا وروسته مسلمان شوی دی، دا تقدیري مسلې دي. نبي علیه السلام نفر لیکي د ابو سفیان د قتل پسې، تقدیر کې دا لیکلی چې نه په اسلام کې داخلېږي. د ابو سفیان د قتل پسې هم دوی روان شو. د قتل وجه علما ذکر کوي چې ولې د ابو سفیان د قتل پسې نبی د مدینې نه نفر لیږي مکې ته. د هغې وجه علما دا وایي چې اصلا ابو سفیان یو بنډچي ته روپۍ ورکړې وي چې لاړ شه او ته په مدینه منوره کې نبي علیه السلام مړ کړه. نو کله چې دا خبره افشا شوه چې ابو سفیان دا کار کړی، نبي علیه السلام نفر راولېږه مکې ته چې ته لاړ شه ته ابو سفیان مړ کړه. دا و بنډچي و، یو اطرافي سړی و او راغلی و مدینې ته. په مدینه کې بني عبدالاشهل چې کومه قبیله ده په دې قبیله کې خپله اوښه وتړله او بیا د نبي علیه السلام څنګ ته راغی. چې راغی نبي علیه السلام یې نه پېژنده. نبي علیه السلام په جومات کې ناست خو پېژني یا نه. غږ یې وکړ چې تاسې کې د عبدالمطلب زوی څوک دی؟ نبي علیه السلام یې نه پېژنده. خلکو له اشاره وکړه چې دغه دی. نبي علیه السلام وله وښوده. دې کس یو چاړه راوړې ده او د چاړه یې د خپل پرتوګ کې تړلې ده پټه، او دا اراده ده چې د نبي سم څنګ کې به کېنم په چاړه ګزاره پې وکړم، خنجر ورسره دی. د نبي علیه السلام سره راغی په څنګ کې ورسره کېناسته او دا خپل خوله یې د نبي سم دې غوږونو ته ورنږدې کړله. داسې معلومېدل ته به یې که دا د پیغمبر ته کومه پټه خبره کوي چې ورنږدې ځان یې ورنږدې کړه. نبي علیه السلام پوه شو پې. نبي علیه السلام ملګرو ته وویل چې د دې سړي سره غلط ارادې دي زړه کې، دا سړی څه پټ پلان لري په دې خپل زړه کې. په دغه وخت یو صحابي دی اسید بن حضیر راجګ شو ودرېده او ورته وایي سم کښېنه، دې کس ته وایي سم کښېنه او بېدبي مه کوه، د نبي صاحب نه جدا کښېنه، وړاندې ورنه کښېنه. دې اسید بن حضیر لاس را وړاندې کوه، د دې تلاشي ترې واخیست چې ګوري چاړه ورسره راووتله، پرتوګ نه هغې چاړه راویستله. وایي دا څه دي؟ دا څه کې؟ نبي علیه السلام ورته وایي چې ګیر خو شوې، خو زه څه درنه یو صحیح خبرې وکړه، دا چاړه دې څه مقصد دپاره راوړې؟
بانډچي ورته وایي چې سی حال به درته وي خو ماله به څه نه ویاوئ ما ته به امن راکوئ. نبي علیه السلام له وایي زه تاله څه نه ویاوم. ورته وایي چې ما ته ابوسفیان روپۍ راکړلې. ابوسفیان راته روپۍ راکړلې ستا د قتل دپاره او ما ته یې ویل چې لاړ شه دا قتل که. ویل ښه. هغې نه وروسته نبي علیه السلام اسید بن حضیر ته وایي چې دا ویسه کوټه کې واچو بندي که. بیا وړي د صحابه کرامو جیل مې چوپ مدینه نبوي کې و. لاړ هغه اسید بن حضیر صحابي چې و ځان سره بندي که. یو 3 ورځې هلته د هغوی سره بندي و. 3 ورځې وروسته راخوشي که او نبي علیه السلام مخې ته بېرته بیا کېنو. نبي علیه السلام ورته د اسلام دعوت ورکړ چې په اسلام کې داخل شه او سی مؤمن شه آزاد به دي کو چېرته چې ځې هلته ځه. د هغه نه وروسته ده د شهادت کلمه وویله او مسلمان شو. او دی بیا دا ویل چې قسم په الله زه د هیڅ انسان نه یېرېږم د هیڅ چا نه زه یېرېږم نه. خو نبي علیه السلام ته یې ویل چې کله زه ستا مخې له کېناستلم او ستا د قتل اراده را سره وه وایي زما د عقل کار پرېښوده. کمې ارادې چې ما سره وي ټولې ارادې رانه پاتې شولې داسې بېسا غوندې شومه. ټول طبیعت مې څه مې ارادې مې چې ځان سره پټ ساتلې په دې خپل زړه کې د ارادو د پوره کولو توان ما کې نه و. او زه په دې ښه یقین لرم چې ته د الله تعالی رښتونی نبي ځکه چې ته د الله تعالی د خوا نه ستا ساتنه کېږي. ما باندې هېڅ څوک پوه نه و چې ما سره دا ارادې دي. زه په لاره کې چې راتلم د مکې نه مدینې ته ما سره کومه قافله په لار کې ملګري شوي نه ده چې ما هغې ته راز ویلي او ته خبر کړی. هېڅ څوک په دې باندې پوه نه و. لیکن ستا ساتنه الله تعالی کوي. ستاسې ډله چې دا رحماني ډله ده نبي علیه السلام ته وایي او د ابوسفیان ډله شیطاني ډله ده. نبي علیه السلام ورته مسکیا شو ورته یې وخندل. د هغې نه وروسته نبي علیه السلام کې ډېر رحم دی. نبي علیه السلام پرېښود اجازه یې ورله وکړه چې ځه چې چېرته ځې هلته لاړ شه. پرېښود او روان شو. خو د سیرت کتابونو کې بیا د دې بنډشي خاص معلومات نه دي شوي چې دا بیا چیرته او چېرته بیا لاړه. خو دغه ځای کې نبي علیه السلام پرېښود. رحم ماده په نبي علیه السلام ډېره غالبه وه. په کار دا وه چې دا نفر نبي علیه السلام وژلی وی ځکه دا د نبي علیه السلام د قتل پسې راغلی دی. خو نبي علیه السلام بیا هم دا کس معاف کړی دی او ورته ویلي چې ځه. کله چې دی دا کار وکړو نو نبي علیه السلام هم د عمرو بن امیه الزمري ولېږه د ابوسفیان د وژلو لپاره چې ځئ لاړ شئ. دوی مکې مکرمې ته روان شو او په خپلو اوښانو باندې سواره شو مدینې ته روان شو. کله چې دوی مکې ته داخلیږي نو عمرو بن امیه الزمري او سلمه بن اسلم 2 صحابه کرام دي. نو خپلو کې یو بل ته وایي چې څه چل وکړو ابوسفیان چېرته قتل کړو. عمر ورته وایي چې داسې چل به وکړو چې لاړ به شو حرم له طواف به کوو که په طواف کې مو هلته ابوسفیان ولید هملته به یې قتل کړو راځو به بیتې هلته به لاړ شو طواف ته د حرم داخل ته به لاړ شو. او خلک موږ څه پېژني خلک وایي چې دا مسافر دی. خپلو کې بیا هم د عمر وایي چې یاره ما خلک پېژني ځکه زه خو مکه کې پاتې شوی یم او خلک ما په دې پېژني چې دا پخوانی کس یې خلک به یې وژلو. خلاصه دا ده چې دا دواړه تللي دي او حرم له طواف کوي. طواف چې کله کوي نو معاویه بن ابي سفیان چې دی دا عمر یې لیدلی دی. عمر یې چې لیدلی غږ یې کړی خلکو له چې دا زموږ دښمن دلته څنګه راغلی دی او دا نه دی راغلی مګر د شر دپاره دا کس د خیر ارادې نه لري. نو عمر بن امیه په جاهلیت کې په دې مشهور و چې دا سړی وجل کوي. نو عمر او د هغه ملګری چې دی د دې حرم نه وتښتېدل. خلک ورپسې شو مشرکان ورپسې منډې والې خو دوی منډې کړلې. دې ساحې نه یې ځان وایسته. نو عثمان بن مالک بن عبید الله التمیمي دا کس دی چې دوی لاړه په یو غار کې ننوتل او دا کس چې دی د غار خولې ته ورپسې ورغی. دا په اس باندې سور دی او د دې غار په دې خولې کې ګرځي را ګرځي او خپل اس ته واښه کوي. دی اسلم دی امیه ته ویل که دغه کس خو لږ رانیزه شما ته ګوره ګوري او د مکې مشرکان را پسې ګرځي ګوره بیا به هم خراب کړي. په دې وخت کې دا راغی او د دې غار په سر باندې ودرېده. امیه چې دی د عمرو بن امیه دا په کلار ورپسې وروته په خنجر په دې خېټه کې وو چغې یې وکړله چې وایي او بېرته داتې غار ته راننوت. هغه د غار په خولې کې ووو په سینه کې ووو سره پرېوته. ملګرو یې چغې واورېدې ملګري ورپسې راغله. نو ملګرو ته یې ویل چې چا ووالې ورته یې ویل چې عمرو بن امیه الزمري ووالم. په دغه وخت کې ابوسفیان ویل چې موږ د مخکې تاسې دلته خبره کړې وه چې د عمر د خیر د کار لپاره نه دی راغلی. دې عمر سره د خیر ارادې نشته
او دا کس غلطې ارادې لري. د هغې نه وروسته دا خلک د دې تداوي کوي خو په دې کې دا زر مړ شو او دو همغلته په غار کې ناست دي نږدې ورسره. دومره زور په دې کې نه و دې کس کې دې کافر کې چې دې داسې لږ وخت تېر کړی وی او ورته ښودلی وی چې دې غار نه کس راووت او زه یې ووالم، خو نږدې کې دا مړ شو. او دا وایي چې د عمرو بن امیه وایي د صحابي وایي ما ته خپل ملګري ویل چې دا کس خو مړ شو او زه چې لاړ شو د خبیب بن عدي جسد پسې لاړ شو. د خبیب بن عدي جسد پیدا کو. دو په دې غار کې 2 شپې نور هم کړي. د هغې نه وروسته دوی بې روان شوي دي. تنعیم علاقه کې د خبیب مړی ځوړنده دی. تنعیم علاقې ته موږ ولاړو. بیا د عمرو بن امیه د خپل ملګري ته وایي اسلم ته وایي ته داسې چل وکړه ته زما نه جدا شه، زه په دې لار او په دې کوڅو کې او په دې کیسو کې زه بلد یم. ته مدینې ته لاړ شو، نبي اسلام ته بس خبر ورسو چې قضیه دغسې شانته شوله، ما پرېږده ځان ته. دا خپل ملګری ولیږه مدینې ته او دا ځان ته شو. دا راغې هغې علاقې ته راغی چې کومې علاقه کې د خبیب صحابي د جسد ځوړنده دی. شپه ده، ګر چاپېره مشرکان ورنه پیره کوي د دې نه. کله چې دې ته راورسېد دې د هغې جسد ولید چې جسد خوشبویي روانه ده او هماغه شانته وجود یې هماغه شانته دی چې کومه سي لکه سړی چې تازه دفن شي. صحابه کرام خو د دین اولیا دي، نیکان خلق دي. د دوی جسدونه به څنګه بوی نه ځي، څنګه ښکلی بوی به د جسد نه ځي. د معطر اجساد الله تعالی ورته ورکړي. د احد شهدا هم تقریبا 48 کاله بعد سپړل شوي دي. د هغوی جسدونه هماغسې وینې روانې وي. عمرو بن امیه الدمري وایي چې ما د هغه جسد ځان سره په اوښي باندې واچو او حرکت مې وکړ چې څه لږ یو څو قدم یې واخیستل مشرکان رایښ شو او غږ یې وکړ چې دې جسد یې دنه ویوړه. وایي ما پسې خلکو رامنډې کړلې او زه خلکو نیولو ته مې ځان ور نه کړ خو د دې جسد رانه په ځمکه ولیده. او همداسې د دې جسد دپاره الله په دې ځمکه کې یو قبر غوندې جوړ کړ او په ځمکه ننوته. مشرکان چې راغله خو شپه وه چې ګورو د خبیب وجود په هغه ځای کې الله تعالی ورک کړ. د خبیب وجود په دې ځای کې معلوم نه شو. دا وایي زه هم د دې ساحې نه بیا راووتلم، ما پسې مشرکانو ډېرې منډې وکړلې خو زه مشرکانو ونه نیولم. دجنان په نوم یو علاقه وایي دې علاقې ته زه رالم، یو غار او په دې غار کې کېناستلم، هلته مې شپه تېروله. و چې ګورم د دې غار داخل له یو بل قسم راغی. د بني الدیل په نوم یو کس دی، د یوه سترګه هم وایي کږه غوندې وه، کوږ سترګې غوندې و، دې غار ته راننوته. او زه خو د مشرکانو نه پټ شم، دا قسم راغی دې غار کې ما سره کېناسته. حیوانات ورسره وو، زرې وزې میږې ورسره وې، دا یې سره ولې. نو ما له وایي ته د کوم ځي؟ ما وله وایي چې زه خو د بنو بکر نه یم. او زه هم د بنو بکر نه یم. نو بیا که لارې راغی په دې غار کې داسې تکې ووالله. تکې چې په دې غار کې وواله نو ځان سره لګېده چې ولست بمسلم ما دمت حیا ولا ادین دین المسلمین. وایي زه مسلمان نه یم، تر دې چې ژوندی یم زه مسلمانېږم نه او نه د مسلمانانو د دین تابعداري کوم. وایي زه هم چې په ځان پوه شوم چې دا څه شی که دا څه وایي. دا وایي چې ما په کلاره د خپلې لیندۍ ته ولیدل، د خپل غشي له، او دا کومه سترګه چې جوړه وه که نه په دې جوړه سترګه کې مې وایشته. همدا کس په دې غار کې په دې جوړه سترګه کې مې وایشته او دا کس مې مړ کړ. دې غار کې مې دا مړ کړ ځکه دا سړی چې و تجربه کسو په دې کې و د غار نه راووتم او روان شوم. دا و زه چې یو لار کې چې کله راتلم نقیع په نوم یو علاقه ده چې کله دې ته راورسېدم چې ګورم 2 مشرکان دي د قریشو او راغلي په مدینه کې جاسوسي کوي. غږ یې پرې وکړه چې ودرېږئ. وایي خلک ونه درېدله. غشه مې راواخیسته او ورخوشې مې کړو. یو کس مې وایي دا مې مړ کړ. چې دا مې کله مړ کړ دا بل کس مې ژوندی ونیو، ومې نیوه، لاس مې دې وتړ، لاس مې نیولی مدینې ته مې ځان سره روان کړی دی. چې کله زه مدینې ته داخلېږم نو زه د انصارو ماشومانو ولیدلم، هغوی چغې کړلې او نبي علیه السلام ته لاړل او نبي اسلام ته خبر ورکړ چې عمرو بن امیه الدمري راغی، مکې ته چې څه وخت مخکې لېږل شوی و. راغې او نبي علیه السلام ما ته د خیر دعا وکړله چې زه په خیر سره مدینې طیبې ته راورسېدلم.
دغه خبیب صحابي چې دی د دې وجود په دغه ځکه چا ونه لیده مشرکان رالل لیکن وجود د دې الله په دې ځکه ورک مخکې درسونو کې موږ یادونه کړې ده د څلورو صحابه کرامو وجودونه چې دي قبرونه یې دا معلوم نه دي یو پکې عاصم بن ثابت صحابي دی چې د غر باندې شهید شم دی رجی واقع موږ ویل یو پکې دا خبیب رضی الله عنه دی بل پکې ابو الاعلى الحضرمي رضی الله عنه دی بل علي رضی الله عنه دی ابو الاعلى ډېر عجیب واقع لري چې د هغه وجودم چا لیدلی نه دی دا واقع د رجی واقعه پر راتلونکي درس کې به ان شاء الله تعالی د بئر معونه په نوم یو واقعه ده چې دا هم ډېر یو غمجنه واقعه ده په دې به ان شاء الله پر راتلونکي درس کې ان شاء الله خبره کوو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین جفن المسافر ما غفا مثفض حبا ووفا وإلى المدينة هزنا شوق لقرب المصطفى قلوبنا دروبنا تاقت إلى المصطفى تاقت إلى المصطفى